فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یو وقت داسې و چې دا موجوده تمام سیزونه دا نشو هیڅ شی موجود نو دنیا نو ازمک آسمان نو عرش و کرسی لوح و قلم هیڅ شی نو او صرف دا اللہ پاک ذات مبارک موجودو نور شیان موجود نو اللہ پاک د خپل علم په محسوساتو کې مشغولو داغې نه پسې ارادو فرمایلا دا خبره خوښه شوله چې مخلوقات پیدا کی نو الله پاک مخلوقات پیدا کړل او خپل ښکلي صفتونه ورته وښول او بیا د مخلوق د الله صفتونه بیانول شروع کړل اللہ پاک پر خپل صفتونو باندې خوشحال سکمې زیاتې پکې نه راځي کدا ټول خلق یو شان کافران شي او په دې تمامه دنیا کې د الله نوم اغشتو والا یو قسم نینو د الله په بادشاہي کې کمی نه راځي او کدا تمام مخلوق ټول بزرگان شي دا ښکل تابعدار شي لکه دا پیغمبران او دا فرشتي چې تابعدار دي نو دا الله حکومت کې زیاتې نه راځي نه پکې کمی راځي او نه پکې زیاتې راځي یو شان حکومت دی که څوک د الله ښکلي صفت بیانوي هم او که نه بیانوي هم دا الله حکومت کې کمی زیاتې نه راځي خو په دې خپلو ښکلي صفتونو بیانولو د بنده نه خوشحاله شي یو وقت به داسې راشي چې څنګه پخوا نو یو الله موجودو یو وقت به داسې راشي چې دا تمام څیزونه به بیا ختم شي په دې ټولو به فنا راشي اول دا ځمکه ده دا ویړه دنیا ده په دې باندې اربونه خلک پراته دي په اربونو خلک په دې ځمکه پراته دي اور روزانہ زیادت کیږي پیدا کیږي 26,000 په یو غنټه کې انسانان پیدا کیږي هر غنټه کې 26,000 کسان پیدا کیږي بیا د دې نه 18,000 کسان په یو غنټه کې مري هم 8,000 یو غنټه کې اضافه را روانه نو چې دا به سونه به زیاتېږي نو مخلوقات پیدا کیږي او فنا کیږي دا ټول مخلوق د دې ځمکې هر څومره چې وي دا به ټول فنا شي نو دا ځمکه خوشې پاتې بشي هیڅ څوک هم په دې باندې پاتې نشي بیا دې نه رستو په فرشتو باندې به مرګ راشي ټولې فرشتې به ختم شي هیڅ څوک به پاتې نشي
دا ازمکه او دا اسمان بم واپس ختم کی او جنتونه دوزخونه بم ختم کی په دې جنت بم لږ سات له فنا راځي لږ وخت له بدا فنا کیږي بیا به موجود کیږي نه هیڅ شی بم نوي مخکم سنو رستو بم نوي دې منځ کې څه وخت د پاره شتواله راغلی دی نو په دې ټول مخلوق باندې فنا راځي اول الله فرمایي چې کل من علیها فان په دې ځمکه چې څومره مخلوق دی نه دا به فانی شي ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام او صرف ستا د رب ذات چې دی نه دا به باقی پاتې شي ويبقى وجه ربک ستا د رب ذات به باقی پاتې شي ذو الجلال والاکرام چې هغه د ډیر جلال د بزرګۍ خاوند دی او د عزت خاوند دی دقه پاتې کیږي دې دنیا ته چې کم خلک راغلي دي دې کې یوم په خپل طبیعت نه راغلي څه په خپل منصوبه باندې راغلي نه دي چا راوستلي دي الله راوستلي دي او بیا د دې دنیا نه چیزي نو بیا څوک په خپل اختیار باندې تللی نه دي څوک زینه په خپله څوک یې بوزي الله یې بوزي څوک هم په خپله نه دي راغلی او په خپله نه ځي الله یې راولي او الله یې بوزي نو د دوو نشتونو په منځ کې لږ غوندې وخت الله ورکړی دی انسان لا ورسره عقل او فکر یې ورکړی دی په دې عقل فکر باندې به دی د الله دا نعمتونه یاد کی د الله عبادت به وکړي د الله حکمونه به ومني نو چې کله بیا د دې دنیا نه لاړ شي او د توجه په زندګۍ کې ټوله الله طرف ته وه نو د دې دنیا د زندګۍ نه وروسته بله زندګي ده او هغه زندگی د آخرت ته هغه بیا نه ختمیږي کله چې قیامت راشي په قیامت کې دا خلک بیا را جمع شي دینه پس به بیا فنا ناراضي اوس خو دنیا کې فنا راځي هر انسان د دنیا نه فنا شي قیامت پورې به ټول فنا شي دا غي نه پس به د ازمکه اسمان هم فنا شي خو چې کله بیا موجود شي نو بیا به په فنا ناراضي بیا همیشه زندگی ده نو د کافر د کفر زندگی ده غم نه ختمیږي همیشه عذابونه وي نه به ختمیږي او د مؤمن به بیا د خوشاله زندگی نه خوشحالی به نه ختمیږي او مرګ به ختم شي مرګ له الله پاک یو شکل ورکی د ګډوري په شانته دا سپین او تور برګې ګډوري به وي د جنت او د دوزخ په منځ کې براوستي شي یحیی علیہ السلام ته بچاړو ورکړي شي چې راشه د مرګ حلال کا جنتیان ته سر راپورته کې جنتیان به سر راپورته کې ګوري تماشا کوي دوزخیان ته تاسو راپورته شي وګوره هغه هم تماشا کوي یحیی علیہ السلام به په مرګ باندې چاړه راکاږي او حلال به کی جنتیان وره نن پس مرګ نشتا دوزخیان خبر شي چې نن پس مرګ نشتا کله ډېر خوشاله نه مرګ راتلی نو جنتیان ډېر خوشاله وي هغوی له به مرګ راغلی وي او کله ډېره غمه مرګ راتلی نو دوزخیان به ډېر غمجني هغوی له به مرګ راغلی وي خو نه به جنتیان مري نه به دوزخیان مري د دنیا زندگی دا د سوچ فکر د پاره ده الله چې چاله عقل ورکړی وي دغه عقلمن انسان د الله حکمونه د پیغمبر علیه السلام خپل طریقې پاغه باندې به عمل کوي دی به خوشاله هر انسان چې دنیا ته راشي په ډومبي وخت کې دی اوجاړي ماشوم چې پیدا شي دی اوجاړي او غیر چا پیر خلک هغه او خاندي او خوشاله شي یو بل ته مبارکي ورکي مبارک شه فلانی زوی شو د فلانی لور شولا نیو بل ته مبارکباد کوي خاندي خوشاليږي او دغه نوې معشوم چې دنیا ته راغلي دی جاری نو بیا په دې دنیا کې داسې وخت تیر کا چې ته د دې دنیا نه ځې چې ته په خندا باندې روانې او دا خلک در پسې اوجاړي
وخت داسې تیرول غواړي چې ته د دنیا نه ځې چې خلک در پسې وجاړي. هر بندله د شریعت مطابق کل کردار پکار دی نو چې هغه ځي نو یقینا خلک ورپسې جاړي. دا کراچۍ دې ته به پخوا دیبل دیبولان وي، دیبل دیبولان. او په دې باندې یو سیک راجاو راجا داهر د عربو یو قافله په بحری جهاز کې کراچۍ ته رالل او دغه ځای کې اندوان سیکان وغیره وو. هغوی هغه قافله اولټله. یو مسلمانه جینۍ وه، هغې مسلمانې جینۍ لوپټې ته لاس واچو، یو هندو. نو په مال حال خو هغې چغه نه واله، خو چې لوپټې ته لاس واچو نو هغې چغه کړه، اے مسلمانانو. عربو ته جز روانو بحري جهاز، هغې له یې اے مسلمانانو وورئ، وی هندو زما لوپټې ته لاس واچو. بحری جهاز عربو ته ورسېده. او حجاج ابن یوسف چې هغه په دې امت کې ظالم یادېږي، هغه ته اطلاع ورسېدله چې ته خو دلته عربو کې خو د هندوستان په ځمکه د مسلمانې جینۍ لوپټې ته هندو لاس اچولی دی. اوس هغه په غیرت کې او په جوش کې راغی، هندوستان ته سوال جواب راولېږه د کراچۍ راجا داهر ته، وی ستا د علاقې ډاکوانو زما د مسلمانانو نه مال اغشتلو، د یو مسلمانې جینۍ لوپټې ته لاس اچولی دی. دغه غلو ډاکوانو له سزا ورکوه، مال ته واپس واله. راجا داهر ورته وی دا زما د وس نه بار دی، وس مې پې نه رسېږي، غله زما د قابو نه بار دی. نو حجاج ابن یوسف ورته وی چې زما د مسلمانانو بدل نشي اغشته او ستا د وس نه بار دی، نو ته به خپل حکومت پرېږدې، زه خپل بدل اغشتی شم، زه درځم درپسې. د هغې نه پس خپل رواره محمد ابن قاسم هغې راولېږه چې د یو مسلمانې جینۍ د لوپټې تپوس وکړي. دې لپاره یې لښکر راولېږه. دغه لښکر چې را روان شو، راجا داهر په ځان خبر شو چې ما پسې لښکر راځي، نو یره پې راغلله. او بیا خپل ملګري راجمع کړه چې څه به کوو، د دې څه مخنیوی پکار دی. نو د ده په دې قوم کې یو بامبړو، د دې هندوانو دا مشران بامبړانی، دا د دوی په عقیده کې زبرګان او پیرانی. هغه بامبړ ورته ماله یو وظیفه راځي، خو په 2 کسه وظیفه کیږي، نو ماله به یو کس راکړي چې هغه وظیفه په شریکه وکړو. نو دا محمد ابن قاسم به دې خوا نه راځي، قوم به هم بچ شي او ملک به هم بچ شي. راجا داهر وی ټیک ده، یو کس به درکړم، وظیفه وکوې، څوک غواړې؟ وی د راجا داهر ښځه، هغه را سره په شریکه وظیفه کوي. راجا مجبورو ښځې ته وی بامبړ سره شه وظیفه وکړه. نو ځنګل طرف ته لاړل وظیفې دپاره، خو وظیفه نه وه. بامبړ خراب سړی او په غلط نیت باندې د راجا ښځه ځان سره بوتله. په دغه ځای کې چې د خپله غلطه اراده وکړله، ناغه د راجا ښځه نیازبینه وه چې ته د کوره وتلې نه وه او دا غلطي هغې نه و کړې. خو چې کله د بامبړ په اراده پوه شو، هغې چغه کړله، هغوی خدای ته بګوان وایي، هاي بګوان وی بامبړ روانې کوي. دا چغه چې ووالې شوله. دقه وخت کې محمد ابن قاسم را ورسېده. څوک یې لیدل نه، خو یو مظلوم آواز یې واورېده چې څوک ظالم په یو مظلوم باندې ظلم کوي. توره په لاس په منډه هغې چغې پسې لاړه چې ورغې نو هلته کې یوازې د راجا داهر ښځه وه، یو بامبړو. ده ته تپوس وکړو څه چل دی؟ وی دا ظالم ما ته په غلط خیال باندې اراده کړې ده. نو محمد ابن قاسم په هغې بامبړ ګزار وکړو، قتل یې کړ. بیا دا ښځه ته تپوس کوي چې ته څوک یې چې په داسې وخت کې تا ما سره ښېګڼه وکړه، احسان دې را سره وکړو.
نو دی وتی زه محمد ابن قاسم د عربو نه راغلی ما وی ښا مسلمانان تاسو یې په ناشنایۍ کې د مظلوم سره امداد چې کوي هغه مسلمانان تاسو یې تاسو خو ډېر ښه خلک یې خو موږ ته خلکو به مسلمانان چې نه خو خراب دي دهشتګرد او قتلول کوي وجل کوي مسلمانان خراب دي ښځه د ده د اخلاق او د کردار نه مطمئنه شوله او بیا ورته وایي چې زه به خپل خاوند راجا داهر ته ووایم چې بغیر د جنگ جګړې تا ته خپل حکومت حواله کړي لکه تاسو ډېر ښه خلک یې او که زما خاوند زما خبره ونه منله نو زه به د قلا یوه کړکۍ تا ته کلو پرېږدم او په هغې باندې تاسو راشئ نو ټوله قلا به فتحه کړي دا خپل ځای ته ورسېدله راجا داهر ته الووي چې مسلمانان ګوره ډېر ښه خلک دي او ستا هغه بامبړ چې ستا په قوم کې او ستا په رعیت کې اوسېږي ما ته غلط خیال باندې قتل کړي دي خو د بعضې خلکو سترګې د لالچ د وجې نړندې وي غوږونه یې کاڼه وي د دنیا یو محبتو راجا د ښځې خبره او نه منله او اخر کې د محمد ابن قاسم لښکر پر هغه قلا چې ورغی نو د ښځې ورته قلا یو کړکۍ کلو پرېښو په هغې ورلل او ټوله علاقه فتح کړله محمد ابن قاسم په دغه علاقه کې بیا په داسې طریقه باندې حکومت کړی دی چې ډیر خلک اندوان مسلمانان شو او اسلامی حکومت په دې کې شروع شو خو په امن او امان باندې به وخت تېرېده یو مسلمانی جینې د لوپټې د عزت ګټلو دپاره د عربو نه خلک رالل او د هندوستان خلک یې مسلمانان هم کړل خو ظلم یې پې کونه وخت تېرېده او اخر کې بیا د حجاج حکومت ختم شو محمد ابن قاسم عربو ته واپس وبللی شو چې کله دې د دې نه واپس ته نو د کراچۍ ګیر چاپېره علاقې هندوان هم ورپسې جړل مسلمانانو خو به جړل ورپسې خو هندوان هم ورپسې جړل چې ډېر ښکلی د امن حکومت یې کړی دی دنیا تراشه په جړا باندې چې واپس ځي ته په خندا لاړ شه چې خلک در پسې وجاړي پاکستان جوړ شوی اوسه پورې من کم صدر وزیر اعظم پسې وجړل چې کم یو لاړ شي نو یو بل ته په اخبارونو کې راشي یو بل له خولې کې مټیانې د خوشحالۍ نه خلک ورکوي د هر یو پتلو باندې خلک خوشحالي کوي د مسلمان نجینې د عزت ګټلو دپاره د عربو نه خلک راځي زموږ په ملک کې د خپل لاسه تس نس شو په خپل وطن کې هجرتونو باندې خلک مجبور دي یو ځای نه کډه وړو بل ځای نه کډه وړو چې د یو ځای نه کډه یو ځای بل ځای ته په هغه بل ځای وبا راشي هغې نه اخر کم طرف ته وځي الله دې مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي دا کم بد حال چې شروع دی الله دې د دې نه ټول مسلمانان وساتي دا کم لاسونه چې دا کارونه کوي که هغه د خپل وطن دی او که د بیروني قوتونه دي الله دې دغه لاسونه شل کړي چې دا مسلمانان یې په لړزان کړي دي د کافرو یو سازش دی الله دې ټول مسلمانان بچ کړي خو مسلمانان حاکمان دې خدای بیدار کړي کله ټولې دنیا مسلمانان اتفاق وکړي نه دا کافران دومره بېوسه او بیکاره خلک دي چې سره د دې دومره جدید اصلو دوی به بیا راشي د مسلمانانو خپو کې به پراتي نو دا لږ غوندې وخت که حاکم دی او که محکوم دی دا په سړیتوب تېرول غواړي دنیا نشوه هېڅ هم پکې نه و یو ځل به بیا داسې وخت راشي هېڅوک به هم نه هر انسان د پیدایش نه مخکې نیش دی چې مرګ پرې راغی بیا نیش شو لږ غوندې وخت د شتوالي ورکړی شوی دی نو که حاکم دی او که محکوم دی په انسانیت باندې وخت تېرول غواړي او انسانیت دې ته وایي چې ده کې به انس وي ده کې به محبت وي یو بل سره به مینه کوي زناور د ځنګل به نه وي ځکه چې د ځنګل زناور په یو بل باندې حملې کوي خنې خنې کول کوي غوښې شلی او خوري فزان باندې پويږي نه نو دا لږ غونډه وخت دا په انسانیت باندې تیرول غواړي یو بل سره خیر ښېګړه
د الله حکمونه مخه تر واستل چې د الله حکمونه دالي په دې وخت کې به د الله ما ته دا حکم متوجه دي زبدا کار کوم د الله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم په دې وخت کې ما ته دا متوجه دي زبدا شکار کوم چې زه سحر نه را بیدار شي په سنت طریقه را بیدار شه اور وس پس سنت طریقه باندې تیر کا کدی کې تا د دنیا کار او کا غم عبادت ته کده دین کار دی او کدا غو به هم عبادت وي د دنیا نه واپس تک شتا څوک ناصاف لاړ شي او توبه ته جوړ نشي ناصاف مرګ راشي توبه ته جوړ نشو نو دا ناصاف مرګ د کافر د پاره خنه دی مسلمان ته ناصاف مرګ راغی دان د شهادت دی مرګ مفاجات مسلمان د پاره عذاب لري دا د در پاره د شهادت مرتبه وي لکه پسین باندې سړی لو شو نو دا څه مخکې نه څه تیاری کړی وي څه او ناصاف وړې د کیشته او سړی پکې ډوب شو مړ شو دام شهید دی اور لګې د بنده پکې مړ شو دام شهید دی ناصاف چته ګولې را لدې په لګې دام شهید دی کوټه پیرا پرې وته دیوال پیرا پرې وته چته کوي کې کار کو کوي په کې ناشته لحد کې کار کو لحد په کې ناشته اکسیډنٹ کې مړ شو دا ټول ناصاف مرګونه لري او دې ناصاف مرګونو کې مسلمان له شهادت مرتبه الله پاک ورکړي سمرګونه داسي وي چې دا غي نه مخ کې موقع او مهلتونه الله پاک ورکړي چې بندا الله یادوا نو دا د الله د یادولو وخت کې بیا غفلت نه لري پکار یو بنده چې نا جوړ شي نو دې دغه وخت کې ډېر ډېر الله یادوي دا تیر شوی وخت کې چې څونه د ګناه کارونه شوي دا غیر د الله نه معافي غواړي ځان ته دې په زور رایات کې چې فلاني وخت کې مې د ګناه کار کړو بندو ما نه پیدا یا الله معافي راتاو کا فلانی وخت کې مې فلانی د ګناه کار کړو پاغیم په شوی نه معافي غواړم نه دې سات په سات معافي غواړي د الله پاک نه دی وخت کې د دې بنده توبه هم قبليږي د دعا هم قبليږي د دې بیمار بنده دعاګان هم قبليږي چې څوک ولا تپوس لور شي ناغه وته چې ماتم دعا وکا تپوس کوون کې بم دعا وکي مریض ته وای ماتم دعا وکا نو د دې مریض دعا قبليږي د دې توبه استل قبليږي او په دغه وخت کې الله د په دې توبه خوشاليږي ددنه کله نه ګناه نشو دې توبه وباسي درجات یې پوچتيږي په دې بیماری کې او د ځان کدن په دې وخت کې ډېر ډېر توبه او د الله نه معافي او الله کول په دې اخیری وخت کې چې بنده وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا بنده به الله خامخا جنت تبوزي اخیری کلمه چې لا اله الا الله اوي دې به جنت تزي نو دې اخیری وخت کې د بنده توجه الله طرف ته پکار ده زمون خلق دې سکی چې دا سترګې دا سی ګول اوړي وروړي تاویږي را تاویږي دا ځل کدن علامي وي دا پوزه کګشي دا ځل کدن غو خرا نږدې شو نو دې دا سترګې اړې راړې کله مخ یو خواړې کله بل خوا دا خزر مخامخ شي وي ته لاړې چرته لاړې مونږ چاته پرې دی نو پاغه د ځل کدن سخت ده هغه تکلیف دی او دا تر مخامخ شي ته چې لاړې مونږ چاته پرې دی دا خبره خنه ده یا یو ماشوم تر مخ کې کېدل په سر لاس هوا او دوی د 50 پارل ناغه په یو غ مختله د ځل کدن په سخته اختله ا دې خو ته ماشومان مخ کې کو په سر ولا لاس اپس کويږي کپویږي نو غم ولا مزیاتوا د اخرت توجه ولا مخربوا سوره یاسین وتوایا کلمه وتوایا او دا وتموي چې فلانی ته وګوره او فلانی ته وګوره او دا فلانی دې پیجندو کنه او مونږ ته بخنو کو مونږ بخلې په دې خبره د مړي اخرت مخربوي دا خبره خنه دي سړی دې مزدا کی او خزو سره انداز او تور غواړي چې د ځان کدن وخت کې مړی ته دا مو وای چې فلانی ته وګوره فلانی ته وګوره او یا چې تلاړ نو موږ د چاته پریخو
بلکې دې وخت کې دته کلمې ویل پکار دي چې دې د سره کلمه وای او دا به وته نه چې بابا کلمه وایا بابا کلمه وای دا حکم باندې کې ځکه هغه په بیل حال کې دی ستا په خبره پويږي نه شاید چې تا ته سستغه خبرو کی او د شیطان ته پته نه لګيږي چې ځن کدن وخت کله دی او چې کله سختی راشي نو دا شیطان مخ کې شي او دی وی دا ځن کدن دی ورګه چې دنیا نه کافر بوزم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه پاغه باندې او بیماری را له ځن کدن په شروع شو نو بچی وته ناستو نو تی بابا کلمه وایا بابا کلمه وایا هغه ته لانا بیا ته بابا کلمه وایا لا اله الا الله ته لانا سوزل چې وته چې کلمه وایا غیر لانا بچی حیران شو چې بابا غډیر لوی بزرگ دی او په داسې وخت کې د کلمې نه انکار کوي چې کلمه نه املانا لږ وخت تیر شو بابا هوش کې راغی ټیک ټاک شو بچو سره خبرې شروع کړه ځل ختم شو بچی را نږدې شو چې بابا تا باندې خو اخیری حال راغی مونږ وی چې مرې نو مونږ ته چې کلمه وای نو تابع چې لانا د کلمې نه د انکار ولیکو هغه ته تاسو ماته کله ویل چې کلمه وای ما خو تاسو خبر اورېدل نه ما نه اورېدل چې تاسو راته چې کلمه وای د من چې بتاته چې لا اله الا الله محمد رسول الله تابع لانا مونږ به بابا کلمه وای تابع لانا نو دا لانا دې چاته وی او ته نه مې لیدلې نه مې ستاسو خبرې اورېدلې دي نه ستاسو په خبره پوه شوې ما خو د اخیری وخت کې شیطان راغی ورته چې امام احمد د خپل علم په برکت را نه بچو د دنیا نه روغ روانه وی ما وته چې لانا اوسم را پورن خطې د ایمان نه مخلاصه وی بیا راته ویل چې د علم په برکت را نه بچو وی ما وته چې لانا اوسم را پورن خطې ایمان را نه اخلي الله مې دې درنه بچ کی ته خو اوسم په ما پورن خطه ناغه شیطان سره خبره کوله بچوي د کلمې نه انکار کوي نو دې ځان کدن وخت کې ته مو چې بابا کلمه وایا استا په خبره نه پويږي خو که پوي شو کلمه ونه غنیمت ته چې کله کلمه ونه بیا خاموش شه سورۃ یاسین وته شروع کنه دې سورۃ یاسین په وخت کې دې کې دا سختی اسانيږي زمونږ سورۃ یاسین هم بس د مړی د پاری بغیر د مړی موږ سورۃ یاسین وایو نه او چې کله سورۃ یاسین شروع شنو خلک په جړا شو وای سورۃ یاسین یو ته شروع کو جوړمري نو سورۃ یاسین اسه روزانه وایا سار او ماخام چې چا سورۃ یاسین اوې د شپې او دروازه ټول کارونو الله ذمہوار دي کارونه بوله ټول الله آسان کی سحرم وایا ماخامم وایا دا قران په تلاوت کې ډېر لوی برکات دي ماخام سورۃ واقعه وایا سورۃ ملک تبارک الذی وایا هم به دنیا خشي هم به آخرت خشي د دنیا چې څومره کمې ده تبارک الذی او سورۃ واقعه چې دی ویله سورۃ واقعه کې دنیا له خشله تبارک الذی کې د قبر او آخرت خشو نو نور د خلینو سغواره چې هم د دنیا خشي هم د آخرت خشي بعض مخلوق له ډیره اوچته درجه ور کړی ده او بعض له داغې نه یو پټه کمه درجه څوک د الله ډیر خوښ دي څوک لګ او څوک د الله نه خوښ دي بدی شي اوس دا درجات ورکول د الله خوښه ده دې کې د مخلوق خپل څه اختیار نشته دی چې په خپل اختیار باندې یو بنده یو مخلوق ځان اوچت کی دا الله خوښه ده که اوچتۍ د ترقی ورکي غربه کې کني څوک سکولی نشي پکې ازمکه او اسمان د الله مخلوق دي ازمکه افضل ده او که اسمان افضل دی نو بعض عالمان وی دا اسمان بهتر دی وی ځکه چې په دې اسمان کې د ګناه کار نشته د ګناه خبره پکې نشته دی هر وخت د الله پاک ذکر دی او حمد و ثنا ده اسمانونو کې فرشتي دی او عبادت کوي نافرمانی نشتا نو اسمان بهتر دی او پسمکه کې خو ګناهونه دي شرونه فتنه فسادونه دي
خو بعض عالمان وی نه اسمانونه بهتر نه او ځمکه بهتره ده، ځکه چې د الله په مخلوق کې د ټولو نه بهترین مخلوق ښکلي پیغمبران دي او پیغمبران ټول په ځمکه دي. نو چې دا پیغمبران په ځمکه الله پاک پیدا کړي نو د ځمکې درجه اوچته ده د اسمان نه. ځمکه افضل ده، پیغمبران پکې پیدا شو او پیغمبران وفات شو هم دې ځمکه کې دفن شو، دا افضل ده. بیا په دې ځمکه کې مختلف طبقې دي، د ځمکې حصې دي، نو کومه ځمکه پکې بیا افضل ده او کومه افضل نه ده. نو مکه مکرمه یو ډېر بهترین ښار دی. د مکې مکرمې ځمکه دا د ټولو ځمکو نه افضله ده، ځکه پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې پیدا شو، زلمی شو، پیغمبري ورته ملو شوله او 14 کاله د نبوت زمانہ مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام تیر کړه. 53 کال عمر مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام تیر کړ. خو د کافرو ظلمونه زیاتو نو د الله په حکم باندې د مکې مکرمې نه هجرت وکړو. کله چې هجرت کړو نو په دغه شپه د مکې ښار ته وکتل او مکې پسې وژړل. افضل ده، بلکې دا د عرش نه هم افضل ده، ځکه چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود مبارک ورپورې لګېدلی دی. دغه ځمکه افضل ده. اول بیت الله شو، بیا مدینه منوره شو، دریم بیت المقدس شو. د شام په علاقه کې مسجد العشار ورته وایي، دا 4 نمبر جماعت دی په ټوله دنیا کې. او د دې نه وروسته بیا د ټولې دنیا جماعتونه دي چې دا د بیت الله زیلې دي خورې شوي دي. ناخوښه ځمکه د الله لپاره دا بازار ځمکه ده. د بازار ځمکه ناخوښه ځکه ده چې په هغې ټوله ورځ د دنیا کاروبار کېږي او د دنیا په دې کاروبار کې اکثر خلک دروغ وایي، په دروغ قسمونه خوري. یو سودا به په 10 روپۍ راوړي نه وي، دا مې په 20 راوړې ده او دا ستا خاطر د سر په سر به وړي او 20 روپۍ هم دنه نه ګټم، په 10 یې راوړې په 20 یې ورکړه، قسم هم پکې وخوري. نو دغه ځای کې د الله ذکر نشته، په بازار کې د الله ذکر نشته، دروغ پکې شته، قسمونه پکې شته. نو بازار د الله ناخوښه دی. جماعتونه د الله خوښ دي ځکه چې په دې کې ذکر د الله کېږي. دنیا چې الله جوړول نو اول یې د بیت الله ځمکه پکې جوړه کړې ده. ځمکه د بیت الله اول جوړه شوله، ورپسې نور ځمکه جوړه شوله. بیا په دې ځمکه چې آبادي کېدله نو حضرت آدم علیه السلام لومړنی جومات جوړ کړی بیت الله. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین. نو اول بیت الله جوړ شوی دی، 40 کاله پس بیا بیت المقدس جوړ شوی دی. رسو بیا د دنیا دا ټول جماعتونه په نمبر باندې جوړېدل. نو جماعت د الله څخه خوښ دی چې دی کې د الله بندیان راځي او د الله پاک عبادت پکې کوي. د جماعت احترام د الله په نظر کې زیات دی. څوک چې په دنیا کې د جماعت آبادی کوي، ټول جماعت جوړي یا په جماعت کې لږه حصہ اخلي، لږ شانته کار پکې کوي.
نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې من بنا لله مسجدا چا چې د الله د رضا لپاره مسجد جوړ کو من بنا لله د دنیا لپاره نه چې دا خلک را تخوي د نوم لپاره نه لله د الله د رضا لپاره جماعت جوړ کو بنا الله له مثله بیتا فی الجنت الله بدل جوړ کی د دې په مثل په جنت کې به ولا کور جوړ کی بنا الله له الله به جوړ کی دلا مثله دا د چې دنیا کې څنګه جوړ کړی دی د قشانت بیتا یو کور فی الجنت په جنت کې اوس دې کې سوال را دی یو حدیث مبارک کې خوراغلی کده مرغه د جال عمر جماعت دی جوړ کنه دغه سي جماعت بدل الله جوړ کی دا څه د کور په جوړ کی جنت کې نو د جنت کورونه خو ډیر زیات اعلی دي او که په جنت کې چاته دومره ځای ملوشي چې د امسا سوکه پکې لګيږي نو دا د ټولي دنیا نه افضل دی د دنیا د خپل خپل محلاتونه دغه ځای افضل دی چې د امسا سوکه پکې لګي نو چې تا په جمعه په دې دنیا کې د مرغې د جال عمر جمعات جوړ کړو ال تعالی د مرغې د جال عمر جو کې مثله لفظ راغلی دی وینه دا خبره ده سينه ده دا مماثلت او یو شانواله دي کې نه دي چې تا دنیا کې څومره کور جوړ کړو الته دلته مرله کې جوړ کړو الته بم درله مرله درکې دلته جیرب کې جوړ کړو الته بم جیرب درکې نه دا سينه دا مثله لفظ دې کې ستا اخلاص ته الله ګوري چې تا په څومره اخلاص باندې په جمعات کې کار وکړو اقمر بدل بتاله الله درکې ستا د اخلاص مطابق بدل درې ملاويږي دا څنګه چې دلته تاسو نه جوړ کو دنیا کې اکثریت خلک غریبانان دي روغ جمعات یو کس نشي جوړولې یو کس پکې یو روپیا ولګي بل پکې لاسو لګولې بل پکې شلو بل پکې زرو لګولې زدينه هم ډېر ولګي اچھا پکې د پیسې وسنه کې د اسه په اخلاص مشوره ورکړه چا پکې یو ورځ مهنت مزدوري وکړه چا پکې ګلکار مزدور ترکانو وغیرہ له چې ډوډۍ راوړله دا ټول دا شری لکه چې د خلکو جماعت جوړ کو او اری اولاد دې ټول جماعت د اخلاص برابر په جنت کې الله پاک ځای ورکړي من بنا لله مسجدا چا چې د الله رضا لپاره مسجد جوړ کړ نو بنا الله له الله به جوړ کړي د لپاره مثله د دد په مثل باندې بیتن یو کور فی الجنت په جنت کې زمنګ د غریبانو خلکو اکثر په دې پټو کې یو پټه غوندې دن کاچه جوړ کو او پاغه دن کاچه باندې واخه ویل کو اگر چا پیرا سي ولا پوله د خټه وته جوړ کو بس دا جمعات دی کله په سفر جوړ شو کله په سفر جوړ نشي وې دا جمعات دی د لارې په غاړه جمعات یو خلک زی راځي هغه واخم دومره زاړی شي چې ډېر بیکاری خو خلک پاغه کې منځ کوي او دغه ځای تاسو سره د سپلون نه ورزي دغه ورکوټي جمعات کې په پټو کې د لارې په غاړه چې نوم د جمعات ور پورې شو دغه ځای ته هیڅ د سپلو سره نه ورزي د مسلمان په ځل کې دغه ځای احترام دی نو په ظاهر خدا بیکاره غوندې ځای سړډول ډالې نشته لري کچز مګرا په باران کې پکې ودرېدې نشي خپېر لمديږي کجرابيږي هغه د استو شولې اوس د دنیا محلات وګوره یو لوی مالدار سړی یو خپل محله جوړ کړ خپل قالین پکې وي سره د بوټانو پکې پخپل هم ګرځي او چې میلمه ورشي ناغم پکې د بوټانو سره ګرځي نو د یو عالی شان محل احترام دومره نشته سره د سپلو خلک پکې ګرځي او دا پټو په منځ کې چې ورکوټ غونډې دی د جمعات بنون دی دغه تکېړو سپلو سره څوک نه ورځي او یو ډېر خشته محل هغه ته جنابت کې سړی ورتلی شي په پلیته کې ورتلی شي
ته یو لوی خان محل دی د بادشاه محل دی او جنابت کې پکې ګرځېدلی شي ګناهګار نه او دا د جومات په نوم چې ځمکه ده دې ته جنابت کې نشي ورتلی دی په دې دنیا کې ادب او احترام دی د جومات نو څنګه چې د دنیا په کورونو کې د جومات د آبادۍ احترام کیږي نو په جنت کې چې کوم قیمتي محلات دي هغه قیمتي محلاتو کې چې د جومات په بدل کوم محل چاله ورکړی شو هغه د ټولو نه زیات قدر او عزت والا وي جومات ته چې راځئ نو د دې جومات خپل آداب دي د جومات آداب چې کله جومات ته راځئ نو سوچ فکر وکړه چې تا سره څه بدبو خو نشته دی کم بنده سره چې بدبویي وي نو هغه د جومات ته نه راځي اوږه یې خوړلې ده پیاز یې خوړلی دی ګوپي او مولی یې خوړلې ده او دیو جماعت ترازی دی خو پزان پویږي نه خو چې خوا کې ورسره څوک او دی خبرې کې او دی ساه اخلي دی پرشیږي را پرشیږي نو خواشه دوه درې کسان یې په غم اخته کړي وي بوی بد لګېږي نو دا بدبویه څیزونه چې چا خوړلي وي دی د جومات ته نه راځي دا د جومات د ادب او د احترام سره مخالف خبره ده منافي خبره ده نو بدبوه جماعت ته راوړې نه په جماعت کې د خاورو تیل مه بلوه پخوا بجلی نه وه نو خلکو به د شړشمو تیل په جماعت کې لګول شړشمو تیلو ډیوې به وي باتې به لګېدلې وه او هغه تیلو باتې به رڼا کوله په جماعت کې او اکثر به زنانو جماعت ته چې دا تیل لګل او منښت وې کوله دا به هم دی له کول چې په دې باندې په جماعت کې ډیوه بلې شي د جماعت د ډیوې لپاره به تیل را لېږل جماعت ته جمع کېدل به هغه تیل به بیا استعمالېدل بیا وروسته د خاورو تیل شروع شو نو د خاورو تیل د دې بوی خراب دی نو عالمانو لیکلي چې په جماعت کې به د خاورو تیلو ډیوه او لاټین نه لګي که دې بوی خراب دی تا تم تکلیف دی خو فرشتو تم تکلیف دی کم بنده باندې داسې مرض لګېدلی وي چې د هغه نه بوی ځي هغه بنده د جومات ته نه راځي دی د کور کې مونځ کې دی مجبور دی دی معذور دی دی د کور کې مونځ وکړي جومات ته چې راځي نو 2 رکعاته نفل مونځ به وکړي 2 رکعاته نفل دیتا وی تحیت المسجد د جماعت شکرانه و تا پختانه وی د جماعت شکرانه تحیت المسجد او دا تحیت المسجد با کله کې چې مکروه ټیم نی نو تحیت المسجد بو کې لکه د سار بانګ ویلې شوی د تمانځل رااله نو دغه وخت کې ستا نفل مکروه دی نفل مکوا د نور خطو پورې نفل مکروه دی دا نکیږي لفظ دا غلط ته خلک وي نفل نکیږي نه نفل مکروه دی نو چې نور خصفا شو اشراق منځ روا شو نو دقه وخت کې بیا نفل وغیرہ کیږي نو د سار د بانګ نه د نور صفا کېدو پورې ټیم کې تحیت المسجد اجازت نشتا البته که څه د سحر منزل رااله سنت کې یا دا فرض منځ کې او تر راغلی نو پزړه کې نیت وکړه چې دا د تحیت المسجد نیت مم پکې دی اون دا فرض یا سنت کوما اون دا تحیت المسجد دی منځ یو د ثوابونه د پدوو شو د تحیت المسجد نیت پکې وکا نو اون به سنت شو تحیت المسجد شو اون د فرض شو اون تحیت المسجد شو نو تحیت المسجد دغه وخت کې مکوا ماسپخین باندې لګ مخ کې راغله او دا انور پتندی دی تقریبا یو 10 منټه مکروه وخت دغه وخت وی نو دغه مکروه وخت کې نفل تحیت المسجد مکوا کرست راشي او تحیت المسجد بکې د ماخام منزل رااله نو مازیګر فرض مونږ چې چا کړی وی او تحیت المسجد نفل نه شي کوله نور چې زړی شنه دغه وخت کې نفل جایز نه دی مکروه دی
نور هر وخت چې جمعات تراشي نو تحیت المسجد به وکي. مسلمان چې جمعات تراشي نو دی به جمعات کې تنګیږي نه، د ده زړه به خوشحاله لکه کب چې په اوبو کې خوشحاله وي، نو دقه شانته به یو مسلمان په جمعات کې خوشحاله وي. او منافق سړی په جمعات کې داسې تنګیږي لکه یو مارغه دی رونی او پنجره کې د دننه که هغه ټوپونه وي، نو په هغه ټوپونو کې د پنجرې هغه سیخونو سره دا سر یې لګي رالګي نو گنجي شي. کب په اوبو کې خوشحاله دی، مومن په جمعات کې خوشحاله دی. مارغه پنجره کې خفه دی، منافق جمعات کې خفه دی. په جمعات کې ادب دار چې راغله نو ذکر فکر کوا، تلاوت کوا، الله یادوا، د دنیا خبره په جمعات کې مکوا. باز بندر مانځنه لګ وختي راشي نو غیر چا پیره ګور نو ازور ځان ته بنده متوجي کې لګ دی خورانې دې شکنه راځه چې غپ ولګو. ګوره جمعات د غپ ځای نه دی، جمعات ته غپ شپ لري څوک هم ناراضي. ځکه بنده جمعات ته راځي ثواب لا، او چې کوم بنده غپ شروع کو نو ځان له انتهایی خطرناک کار وکړه. پړومبي ځل چې په جمعات کې خبره شروع کی بنده د دنیا خبره وی، فرشتو ته ډیر په نرمه وای اسکت یا ولی الله، اے دا الله دوست چپ شه. نو کدی چپ شو په ډیره خلا، او که چپ نشو دا فرشتہ په دویم ځل وته وای اسکت یا عدو الله، اے دا الله دشمن چپ شه. ګوراولی وته دا الله دوست چپ شه، چپ نشو اوستی دا الله دشمن چپ شه. دا بنده جمعات تراتنو دا الله دشمنه لراغله دي، کم لیبل په ولګید عدو الله، دا الله دشمن. نو که چپ نشو نو پدریم ځل وته فرشته خیره کوي اسکت لعنت الله علیک، دا الله لعنت دی وی پتا باندې. لعنت خو په شیطان او په کافر ویل کی. د لعنت معنا د الله د رحمت نه ډیر لري کېدل. نو بندر اغلی دی چې جمعات کې منځ کوم او الله رضا کوم، دې د الله د مهربانۍ نو څومره لري شو خیره او ته فرشته کوي. د فرشته او خیره خامخا لګيږي، منل کېږي، قبليږي. نو فرشته او ته خیره کوي، نو چې جمعات تراشي نو د دنیا خبره باندې کوي. گپ شپ چلے نو دا جماعت کے څوک لگئی نه. منځ نفل فرض ادا قضا یا ذکر قرآن شریف تلاوت دې کې مشغول وي. او په جماعت کې د رکشي سیز اعلان چې کومه پورې لوډ سپیکر نی نو جماعت په امني، او کم جماعت ته چې لوډ سپیکر را رسید نو بیا د غیر چا پیر علاقه اعلانونه وتراشي. او که اعلان نکي نو استاد نه خلک خپکیږي. بیا نو استاد اعلان وکا، استاد غریب څوک وسره، کله استاد بے وسوي وسره سینا مسله کوي څوک منینا هزار ګونه زما د غاړې خوې کا. دا دو نزل ورتوب هم نه لري چې هزار ګونه زما د غاړې. نو په جمعات کې اعلان د رکشوي سیز روان نه دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په جمعات کې چا د رکشوي سیز اعلان وکړ وته وایي چې خدای دې پیدا نکړي، نو که تکړه سړی نو مخامخ وته وایا چې خدای دې پیدا نکړي، او که یریږي نو خیر دې پټ وایا. کله جګړه نه یریږي نو پټ وایا چې خدای دې پیدا نکړي. او د تجارت اعلان په جمعات کې اغشتل او خرڅول دا ناروا دي. او اعلان بم نه کې چې خدای مو با خفلانی زه تفلانه سودا راغله ده، او په دون نرخ د ورزانه د بل زیاده سن ملاوي تعالی کوي کني تاوان بو کې ارمان وکوي. نو په جمعات کې بدا اعلانم نه کې چې فلانه سودا راغله ده، او په جمعات کې اغشتل او خرڅول بم نه کې.
که څوک په جماعت کې خرید و فروخت کوي نو دته دا ووایا چې خدای دې پکې ګټه درنه کړي. جماعت ته به ګنده سیز راوړې نه. بعضې بنده په دې باران په دې خټو کې چې راشي نو د جماعت جای باندې دا خپې راکاږي او دا خټې د سپلو نه لرې کوي. نو دا خټې او ګندګي جماعت ته راوړل دا ګناه د بې ادبي ده. په جماعت کې به پوزه سوڼې نه، په جماعت کې به نسوار غورځې نه، بلغم د خولې لرالی جماعت کې به اولی نه، په خپل صادر په پلو باندې په رومال باندې جیب کې ټایلټ پیپر وغیرہ پر د پاغي کې واخله، خو جماعت کې به غورځې نه، پوزه کې به ګوتې نه وي چې څوک پرو باسي په ګوتې عمر وړي په جماعت کې وغورځي. دا څیزونه د جماعت سره مناسب نه دي. د مړي اعلان پکې څنګه دی؟ نو د مړي ساده اعلان جایز دی، ساده اعلان جایز. دا حبشو بادشاہ نجاشی او وفات شو، پیغمبر علیہ السلام ته په معجزه باندې الله خبر ورکړ، صحابه کرامو ته په مسجد نبوي کې داغه د مرګ اعلان وکړ. اصحابه وفات شوی دی. بیا د مسجد نه بهر راوتل، مسجد نبوي سره خوا کې جنازګاه وه، هغه جنازګاه ته راوتل او جنازه وکړله، خو دغه جنازه پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کارېده. دې ته غایبانه جنازه ځکه نه وي چې مخامخ کارېده، پیغمبر علیه السلام لیده. نو په مسجد کې دغه اعلان وشو. ترمذی شریف کې دی چې په جماعت کې د جنازې اعلان جایز نه دی. په یو ځای کې اعلان جایز دی وی کو، او بل ځای کې ویلي ناجایز دی. د دې دواړو احادیثو په منځ کې تطبیق او یو شانواله دا دی. عالمان لیکي یو ساده اعلان کېږي نو دا دی وشي، خو دا دوم دام سره چې کوم اعلان کېږي چې فلانې چې نه غسر فلانې ډیګري دا فلانې ډیګري دا د فلانې خپل دا د فلانې خپل دی، او بشمیره نمونه او بار بار اعلانونه، دغه اعلان ناروا دی په جماعت کې. ماښام اعلان وکړه، ماسخوتن اعلان وکړه، سهار مانځه پس اعلان وکړه، او بیا 9 بجې کې جنازه واغشته بیا اعلان وکړه. دا دومره اعلانونه دا ناجایز دي، او یو ساده اعلان جایز دی. او دونه خلکو ته وایي چې هغه خو پیژني کنه. نو بعض خلک یې څوک پیژني نو سوزکې بم ګرځي، لوډ سپیکر په لګېدل او غیر چا په اعلانونه په خپل محله کې څوک نه پیژني، او پس دا یو نوم دی، یو رواج د خلکو شروع کړی دی. نو دغه اعلانونه نه بهر جایز دي او نه په جماعتونو کې جایز دي. نو جماعت قابل احترام ځای دی. دې سره چې چا تعلق وي نو ته د ایماندارۍ شهادت کولی شي. حدیث مبارک کې راغلی دی چې کوم بنده د جماعت خیال ساتي، د جماعت آبادی کوي، د جماعت حفاظت خیال ساتي، ته د ایماندارۍ شهادت کولی شي. د جماعت کې به منظم کې تلاوت بم کې ذکر بم کې، د جماعت د صفای خیال بم ساتي. په جماعت کې چې کوم ځای کې یو شی په نظر بد راځي او تا ولید، هغه د جماعت نه پخپل لري کې بل ته بنوي. بعض جماعتونو کې امامان کمزوري حالت کې دي او مقتدیان یې د نوکر په مثال ساتي. استاد دغه ځای ګنده دی ورشه دا لږ جارو کا، استاد دغه ځای ته لږ خیال وکا، او کوټه ساسي استاد دغه ځای ساسي، استاد به ټاټکې راوالي او چاري به راوالي او خاوره به راوالي، بیا به د هغې مرمت کوي. امام د جماعت مشر وي، او په کور کې چې څنګه پلار مشري خلک قدر عزت کوي، نو داسې په دې قوم لازم نه چې د امام به خیال ساتي، که هغه یې ورکوټې هلک وي او علم یې کم هم قوم مشر کړي په مصلی ودرودي، نو علم کې به کم وي زیات بني، عمر کې به کشري، خو د محلې خلک چې مقتدیان دي دوی به ورته د پلار په نظر ګوري، اډر به ورته نه کوي، حکم به ورته نه کوي.
دام ضروریات مسجد کې څنګه چې د مسجد خیال ساتي نو داسې امام مسجد داغه بم قدر عزت وي د جماعت بم قدر وي د امام بم قدري دا بعضې علاقو خلک اکثریت ښه خلک دي امام کډیرم کشر یو سپینګری بوډا ورته وایي استاد وي ته په دې مصلی ولاړې په عمر کې خو زما د نوسي عمر چې په دې مصلی ولاړې د پیغمبر علیه السلام مصلی زما د پلار په ځای داسې ښکلي خلک هم وي بعضې پکې ناپوه هم وي نو د جماعت ادب او احترام خیال چې څوک ساتي گندگی ته نه لري کوي صفای خیال ساتي د مرمت خیال ساتي د بجلی د بلول او د مړکولو خیال ساتي د بل خیال ساتي د ارز چې خیال ساتي د جماعت خیال ساتي نو د الله پاک دنیا او آخرت کې خشته ساتي ته د ایماندارۍ شهادت کولی شي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر بشک جماعتنا آبادی يعمر مساجد الله دا ظاهری آبادی الله من آمن بالله واليوم الاخر هغه څوک چې ایمان یې وروړي په الله او په ورځ د آخرت باندې واقام الصلاه واتى الزکاه منځ قائمي زکات ادا کوي ولم يخش الا الله او د الله نه غیر د بل چا یریږي هم نه دقه خلق کل خلق دي الله پاک ټول مسلمانان د خپل کورونو سره محبت کوونکي په صحیح طریقه عبادت گزار جوړ کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یو بنده تپوس کوي چې د یو مسلمان پرده پوشي څنګه عمل لري یو مسلمان پرده اچول جواب دا دی چې کچا یو مسلمان د ګناه په کار لیدلی وي نو مستحب دی چې پرده دې پې واچي د حیا د اخلي نه چاته د النوي حدیث شریف کې راغلی دی چې چا د یو مسلمان که نارینوي او که زنانۍ پرده پوشي وکړله پرده پې واچوله الله به د قیامت په ورځ باندې د ده پرده پوشي وکړي الله به په ده هم پرده واچي خو په دې شرط باندې چې دغه بنده د ګناه دا کار بار بار نه کوي د دې بنده د پویولو کوشش دی وکړي شي چې د ګناه د دې کار نه منې شي که دا بنده د ګناه د دې کار نه منې کېږي نو دا لیدونکي بنده د حاکم وقت ته درخواست وکړي چې دا فلانې بنده فلانې د ګناه کار کوي جرم کوي حکومت به منې کړي یا د ده د خاندان داسې بنده چې هغه دې منې کولی شي نو هغه ته به اطلاع ورکړي چې دا فلانې د دې فلانې ګناه نه منې کا حدیث مبارک کې راځي چې من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه چا چې په یو مسلمان پرده واچوله نو الله به په د قیامت پر ورځ باندې پرده واچي یو بنده باندې چې پرده دې واچوله نو حدیث مبارک کې داسې کان کمن احیا موعودتن لکه چې جمده خخه کړې شوي لور کافرانو به خخوله لکه چې هغه یې جمده کړله یو بنده تپوس کوي چې ما قسم خوړلی دی او بیا مې دا قسم مات کړی دی نو د دې په شریعت کې څه حکم دی کم بنده چې قسم خوړلی دی نو دا قسم په درې قسمه دی یمین منعقده داسې قسم چې په راتلونکي وخت کې د یو کار کولو یا د نه کولو قسم وشي دې ته یمین منعقده وي بیا د دغه قسم خلاف کار وشو یعنی قسم مات که نو په دې بنده باندې د شریعت د طرف نه حکم دار چې دې د لسو مسکینانو ته 2 وخته درمیانه درجه والا خوراک ورکی یعنی دا قسم خوړونکي چې په خپل کور کې څنګه خوراک کوي درمیانه هغسې خوراک به لسو مسکینانو ته 2 ټیمه ورکی یا لسو مسکینانو لبا جامې واخلي د نارینو د پاره که اخلی نو کمیز پرتوگ او که زنانو له اخلی نو کمیز پرتوگ او لوپټا په لسو مسکینانو ته جامې ورکول
یا د لسو مسکینانو کې هر مسکین ته د صدقۃ الفطر په مقدار باندې غلا یا دغه قیمت دی ورکی او که دغه طاقت نو دا مالی کفاره ده که د مالی کفاره طاقت نو نو بیا 3 ورځې پرله پسې روجې بنیسی دا حکم قرآن پاک کې الله فرمایي چې فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه د دې قسم کفاره 10 مسکینانو ته درمیانه درجه والا طعام یا جامع یا غلام آزادول خو موجوده وخت کې غلام نشته فمن لم یجد فصيام 3 ایام نو بیا که مالی کفاره طاقت نو 3 روجې بنیسی دا یمین منعقده شو یو یمین غموس دی هغه دا چې په تیر شوي وخت کې یو بنده قسم خوړلی دی او په دروغ یې خوړلی دی که یو کار یې کړی دی او ورته ښه یاد دی او دی وایي چې ما نه دی کړی او په دې باندې زه قسم خورم کار یې کړی دی دی وایي ما نه دی کړی یا یو کار یې نه دی کړی او دی وایي ما کړی دی او زه په دې باندې قسم خورم نو دا په دروغ قسم په زمانه ماضی کې یو کار کړی دی او یا نه دی کړی په دروغ قسم خوري دې ته یمین غموس وایي نو په دنیا کې د دې کفاره قرآن حدیث کې نه ده ذکر شوی البته د سزا دا د کفاره دار چې په جهنم کې به الله غوټې ورکوي 3 یمین لغوه دی یمین لغوه دې ته وایي چې د یو سړي تکیه کلام وي اسې عادت وي چې خبره کوي نو دی ورسره قسم کوي والله چې دا کار داسې دی او قسم دی دا کار داسې دی نور د قسم اراده اړوده نه خدای اسې عادت جوړ شوی تکیه کلام نو په دې کفاره نشته دی خو دا عادت ښه نه دی دا د پرېږدي د قسمونه دی نه خوري که په دروغ وي او که په رښتیا وي د قسمونو نه ځان بچ کول پکار دي بل یو بنده تپوس کوي که یو بنده ته چې هغه مستحق د زکات دی هغه له دومره پیسې ورکړي شي چې هغه په حج له یا عمرې له لاړ شي نو دومره زکات ورکول او د هغه په بیا حج کیږي او که نه د دې جواب دا دی چې یو بنده له به دومره زکات ورکړي چې هغه حاجتمند دی د هغه حاجت قدرې پې پوره شي قرضدار دی قرض یې پې خلاص شي خو دومره زکات ورکول مناسب نه دی چې دی پې غني شي او مالدار شي 2.50 تولې سپین زر د دې قیمت د نصاب دی نو د نصاب په مقدار به ورکوي نه کولی که نو دا کار مکروه زکات وشو خو دا کار مکروه دی نو چې د مستحق د زکات ته د فقیر مسکین ته چا دومره رقم ورکو چې په هغې حج یا عمره کیږي نو زکات وشو بیا د دې سړي خپله خوښه چې په دې باندې حج او عمره کوي یا په نورو ضروریاتو کې لګي نو که حج او عمره په وکړله نو وشوله دومره زیات ورکول مکروه دي بل یو بنده تپوس کوي چې یو بنده د غصې په حالت کې د کفر الفاظ وي او بیا په دغه الفاظو باندې پیمانه دی او ملامت دی نو دی به څه کوي د دې جواب دا دی چې د خولې نه د کفر الفاظ استلو باندې بنده کافر کیږي اگر چې دی په زړه کې په ایمان باندې مطمئن دی